اوس د شپې څه وخت دی دا وخت مونږ په کتوزو کې ستاسو پرې دیره کې ستاسو پرې حجره کې ناست یو دا په کم 11 بجې په کم 11 بجې دی د شپې ډېر هر ستاسو هر کلام مشهور دی خو چې دا یو کلام مو ډېر زیات مشهور دی بچی ته داسې قصه وکم چې په لارو دوي ستاسو د دې خپل مبارک خولې نه اورېدل غواړو د سحر صاحب د غزل یو څو شعرونه روح دی او که جسم دواړه ستا په لور کاږه لرم روح دی او که جسم دواړه ستا په لور کاږه لرم ووایه جانانه آخر زه په ځان کې څه لرم ډېر ښکلی او دغه کمزوري به راکوي چې دنیا نه لرم خو مینه چې لرم نو داسې شوله چې هر څه لرم او زه چې دا دوهوالی په یووالي کې بدل کو نور زه چې دا دوهوالی په یووالي کې بدل کو نور ته به تر څو ته لرې او زه به تر څو زه لرم یاره دا خو سهار صاحب ډېر مزېدار ډېره مننه ډېر ښکلی ډېر مزېدار ستاسو مننه او څنګه د شعري مجموعه انشاءالله چاپ کولو ته د اراده ده او دا به ستاسو اولنۍ شعري مجموعه وي کنه چې هغه یو لسته کتاب و چاپ کېږي زه بړومبې او بس انشاءالله داسې څو میاشتو کې را روانه ده دا بړومبې وي چې یو اجل صاحب د ستاسو چې کوم زمونږ په دې علاقه باندې یو غزل ډېر هر ستاسو هر کلام مشهور دی خو چې دا یو کلام مو ډېر زیات مشهور دی بچی ته داسې قصه وکم چې په لارو دوي ستاسو د دې خپل مبارک خولې نه اورېدل غواړو ټول غزل ماران د زلفو د صدا سې په رخسارو دوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارو دوي دا مطلب وای بیا جی ماران د زلفو د صدا سې په رخسارو دوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارو دوي ترقی ګرانه د که دغسې واګدارو دوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي جی ډېر ښکلی اجل صاحب او چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې حامارو دوي دا شعر بیا وایي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې حامارو دوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکم چې په لارو دوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکم چې په لارو دوي او تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څو قتلوي نو تمام ښار ودوي او ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودوي ډېر مزېدار سحر صاحب تاسو یو دوه درې شعر ویل غواړئ که تاسو وایئ نو به وایم نو ووایئ که نه ما کې خو فرق دا دی یو ورځ مې په فیسبوک باندې غالبا کتله چې یو کس ته تپوس وکړو چې زه تا ته رښتیا خپل کتاب ټول یاد دی ده ورته وایي چې او ما ته یاد دی نو هغه ځان سره پټ کتاب نیولی او ښځه وایي زه به درته ویم او یاره تاسو یقین وکړئ چې په مختلفو صفو کې به ورته کلام راواړو او یو دغه به ورته ووایي د سره دی به شروع شو نو ده ته یاد و خو لکه زه خو بس صبر ته ویم خو یو علمي بل تاسو خو راته شعر هم وایئ خو یو تپوس ته نه دا کومه دا زیت الرحمن اجز صاحب دی دا ستاسو څنګه شاګرد دی د سکول د ادب او د څه ته خو اوس یې مو وایي چې د دواړو دی خو داسې چل دی چې د دواړو نه دی د سکول شاګرد مې د شپږم نه د لسمه پورې شپږم نه لسمه پورې او شاعرۍ ته خو مطلب دا دی چې د اکثر دا وایم زه ورته پسخېږم نو زما څنګه شاګرد شو دومره د بواقع شروع کې چې لکه دا چپه کمه او یا زیاته او یا سکته مثلا او یا د بحر وزن هغه معمولي غوندې دغه نه نور خیال به پکې چې کوم نو هغه خو بالکل لکه دا الحمدلله دا زه کل ماغه د دوی کتاب کې نغم لیکلی دی که نه چېره د ساحل صاحب او د دغې د کومه شاعري ما کتلې ده سیف الرحمن سلیم دا انقلابي شاعران زیات تر ما یاد کړي دي نو لکه بالکل هغه د هغه پایي شاعر دی ویاړ کومه فخر پې کومه که نه او
نور لکه داسې دغه شاعر او نه په تاسو ته پته د شاعري د شاګردۍ سیزم نه دی بس دغه خو یو خدادت صلاحیت وي او باقي دا په لږه مشوره باندې بیا نور مزید پالش کیږي په مشورو لږ سره کنه نورو لکه بالکل نه چې دی نو ډېر نه دغه شاعري ده ډېر خلک داسې شته دی چې په سوشل میډیا شهرت موندلی دی هغه روح شاعرۍ کې نشته بالکل کم چې د په شاعرۍ کې کم چې د شعر روح تاسو اورېده چې کنه دا کم پای شاعري ده د نجس صاحب دا راته وې استاد خو ستاسو په عقل باندې څه خبرې مو کړې تر اوسه پورې تاسو ته داسې څه ایوارډونه شیلډونه د کم ځای نه میلاو شوي دي نو داسې د سکولونو کالجونو دی خو سهار صاحب چې شمېر یې نشته دی او د فخر پښتونخوا ایوارډ موږ ته په روز کال میلاو شو فخر پښتونخوا او هغه هم الحمدلله سهار صاحب په لاس موږ مطلب وصول کړو او انشاءالله الله هم خوشحاله که او راتلونکي وخت کې بیا د اګست په هیره کې گورنر صاحب به ورکوي پېښور کې په گورنر هاوس کې نو بیا د ما نوم پکې ټاکلی شوی دی په دویم ځل باندې د فخر پښتونخوا ایوارډ دپاره نو هم زما خواهش چې سهار صاحب زما سره لاړ شي او هغوی یې وصول کړي دا بالکل دا یوازې ستاسو دپاره نه بلکې دا د سهار صاحب دپاره د ویاړ خبره ده که نه ډېره زیاته مننه ستاسو د دواړو د سحر کتوزي صاحب او د زیت الرحمن نجس صاحب ډېره زیاته مننه چې یو څو خبرې مو راسره وکړې ګپ شپ مو راسره ولګو او سحر صاحب بس اخره کې راته دا ووایي چې دا اوس د شپې څه وخت دی دا وخت مونږ په کتوزو کې ستاسو پرې دیره کې ستاسو پرې حجره کې ناست یو دا په کم 11 بجې په کم 11 بجې دي د شپې او نن 5 اگست د کال 2015 ډیره مننه ستاسو له دواړو ډیره مهرباني